السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ د ریحان نیوز میډیا ته په خیر راغلی. درنو لیدونکو په دغه ویډیو کې د امریکایي ځواکونو وتل ورسره اندېښنې او خوشبیني په اړه تازه جزیات په ویډیو کې وګورئ. لیکوال سید انور سنگین. کله چې په امریکا کې د سپتمبر 11مې پیښه رامنځته شوه نو ورسره هم مهاله امریکا په افغانستان یرغل وکړ چې د هغه وخت د طالبانو رژیم یې نسکور او پر ځای یې د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم نوی نظام رامنځته کړ. له نن څخه تقریبا 20 کاله وړاندې دا هر څه پیښ شول. په دې 20 کلنه دوره کې طالبان قرار نه شول، خپل مقاومت او مبارزې ته یې دوام ورکړ چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې یې خونړي بریدونه وکړل. د امریکا او ناټو سلګونه پوځیان یې ووژل. ورسره په دې دومره وخت کې د افغانستان عسکري برخه هم خوندي پاتې نه شوه. د ملي اردو پولیسو کمانډو او دې ته ورته نور په زرګونه سرتیري ووژل شول. د افغانستان بې ګناه افغان وګړي هم خوندي نه وو چې ان تر ننه د ملکي وګړو مرګ ژوبله روانه ده. که څه هم د طالبانو امریکا او افغان دولت ترمنځ په وار وار هڅه وشوه تر څو د سولې خبرې پیل او تلپاتې سوله په افغانستان کې راشي، خو متاسفانه چې نتیجه یې منفي وه. د تیر کال د فبرورۍ په 29مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو چې په پام کې وه ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه ووځي. د دغه تړون سره هم مهاله په افغانستان کې جګړې نور هم زور واخیست. هلمند، کندهار او مرکز کابل کې روزانه هدفي وژنې او چاودنې کیږي او لا هم روانې دي. د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه رنګارنګ خبرې او بحثونه وشول، خو اوس تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان او ویې ویل چې دغه پوځیان به د روان کال د سپتمبر تر 11مې ووځي. جو بایډن د امریکا 4م ولسمشر دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. د جو بایډن د دې اعلان سره افغانان ویشلي نظرونه لري. یوه ډله د امریکا په وتلو سره خوشبینه ده او په دې باور ده چې د امریکا په وتلو سره په افغانستان کې سوله راشي او جنګ ته به د پای ټکی کېښودل شي. خو برعکس یوه بله ډله بیا اندېښمن دي. دوی په دې باور دي چې د امریکا بې مسؤلیته وتل به په افغانستان کې یوې بلې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي چې دا به د افغانستان تیر 20 کلن پرمختګونه له خاورو سره خاورې کړي. دلته دواړه حالاتونه امکان لري. که چیرې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي خو طالبان او افغان دولت خپلو کې سولې او خبرو ته کینی نو دا به د افغانستان لپاره یو ښه زیری وي. خو زما په باور چې دا کار سخت دی، ځکه طالبان چې څه غواړي افغان دولت یې نه مني او افغان دولت چې څه غواړي طالبان یې نه مني چې دا چاره به یو بل جنګ ته لاره هواره کړي. که چیرې امریکا بې مسؤلیته ووځي دلته د یو خونړي جنګ احتمال شته، ځکه دلته د مافیا شتون، د زورواکو شتون، د طالبانو وسلواله مبارزه، د افغان دولت مبارزه او د بهرنیو هیوادونو لاسوهنې هغه څه دي چې افغانستان یو بل جنګ ته ورټېل وهلی شي. خو د دې لپاره چې د افغانستان 20 کلن پرمختګونه وساتل شي او تلپاتې سوله راشي نو امریکا ته پکار ده چې له افغانستانه مسؤلانه ووځي تر څو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سوله وشي او افغانستان له تباهۍ څخه وژغورل شي. په عین حال کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم باید په دې حساس وخت کې په ښکیلو اړخونو فشار وارد کړي تر څو سولې ته زړه ښه کړي. همدارنګه زیات مسؤلیت خپل افغان دولت او وسلوالو طالبانو ته ورګرځي، ځکه دوی دواړه باید د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ارزښت ورکړي. طالبان د دې هڅه نه کوي چې اوسنی نظام نسکور کړي، ځکه د نظام په نسکورولو سره به کابل یو ځل بیا لوټي لوټي شي. همدارنګه د دولت هم د شخصي ګټو لپاره ولس او خاوره نه قرباني کوي. نو پکار ده چې د ورورۍ په فضا کې سره کینی او یو داسې سیستم رامنځته کړي چې هم طالبان پکې شریک شي او هم افغان دولت. قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او د خوښې وړ به مو ګرځېدلې وي. تر بلې ویډیو پورې مو په پاک رب سپارم. د خدای په امان.